غریبی دا امتحان. غریبی ځان له امتحان دی او دولت ځان له امتحان. غریبی دا امتحان دی چې ګورم تا باندې مې شپه وږې راوسته، سره د بچو مې نهار کړې، ګورم چې ته ما ته رجوع کوې او که ته یو بنده ته رجوع کوې. نو چې کومو خلقو په غربت کې خدای ته رجوع کړې ده، خدای ته، نو چې سهار را پاسېدلی دی د مصالې لاندې نه ورته اشاره شوې ده چې مصالې لاندې د نن ورځې خرچ ستا پروت دی، او هر سهار مصالې لاندې لاس کوه او ستا خرچه به روزي. زمونږ یو استاذ دی اوس هم ژوندی دی، هغه وایي په دیوبند کې د طالبانو به انډیوالۍ کولې، چې انډیوالۍ به یې کولې نو کله چای پخ کړې، کله حلوا پخ کړې، کله څه چې د طالبانو طبیعت. نو ما سره به د انډیوالۍ پیسې نه وي، نو چې کومه ورځ به دوی صحبت کولو نو زه به ترې بار لاړم، ځکه چې ما به پکې پیسې نه وی اچولې. وی چې خوب کې راته وویلی شو چې یو انا ورځ درته مقرر شوه تم طالبانو سره انډیوالي کوه. وی چې سهار به پاسېدم مونځ به مې کړی نو چا مصالې لاندې به مې لاس کو یا جومات کې صف لاندې به مې لاس کو، نو انا به پکې پرته وه، به مې واغ چې تر څومره موده زه دیوبند کې وم نو یو انا ورځ به ماته میلاوېده. اوس هم داسې وظیفې او اوراد شته چې سړی په هغې کې خدای ته رجوع شي نو د ورځې خرچه ورته میلاویږي. یو بزرګ ته زه تللی وم، ما ته یې وی چې زما 13 روپۍ ورځ ده، دا د نن نه 13 کاله مخکې ما ته 13 روپۍ ورځ میلاویږي او ته 12 ورځې دلته ما سره چیله وکړه نو تاله به 12 روپۍ ورځ میلاویږي. ما ته وی 12 مالدار ټول عمر به 12 که بیا به زیاتیږي. وی نه د وخت د موسم سره سره به زیاتیږي بیا چې څومره د خرچ یا بدله راځي. تاسو خیال را نو ما چیله کړې نه ده، داسې نه چې راپسې راشي چې مونږ ته چیله وخایه. دا مې دې پورې درته ووایي چې خدای ته چې رجوع شي، خدای ته په خدای قسم چې پوه به هم نه یو ښځه ده 3 ورځې لوڼه 4 لوڼه دي او نهره یې تېره کړه، چې نهره یې تېره کړه نو سهار راووته چې ځم بچیه چې څه درته پیدا کړه. ګرځي 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 هېڅ اړه کې خیال وکړو چې که ماښام زه تشه لاړم کور ته نو د ما د بچو بړه پړک وچوي، نو د شګو یو پنډوکی پخوا د زړو ښځو به که خیالم کړي پنډوکي په سر ګرځو، اوس خو د ململ لوپټې ګرځئ که نه. پخوا به ښځه هسې چې روانه وم تشه ټوکری به یې په سر وه خو هسې به نتله ځان به ورته لغړ ښکارېدو. نو د بوډو ښځو به چاکه راتلې یا جوار پنډوکی وړی یا غنم وړی یا وږي وړي یا څه دا. نو د شګو پنډوکی په سر کو لوڼې ورته دروازه کې ولاړې وې، هغې چې ورته وکته نو وی چې یاره شکر دی نن مې مور څه راوړه. چا پنډوکی کور کې کېښو نو ړه کې خیال وکړو چې اوس به مې لوڼه وګوري چې شګې دي نو بس ړه به یې وچوي، چا شګې پرانیستې دي په هغې کې لال او جواهرات وټول. تاسو خیال راغی د وخت ولي ته تپوس کوي چې چاته دې ویل ولې نه ویل ضمیر اجازت نه راکولو چې د دومره لوی دولتمند بندګان یو مونږ نو مونږ به غریب دولتمند ته ولې وایو. تاسو خیال راغی
نن چې دا موږ د خدای په عظیم قهر اخته یو نو موږ د خدای سره پرېښې ده او د بنده سره هم نیولې ده. مؤثر حقیقي په هر څیز کې خدای دی او موږ مؤثر حقیقي په هر څیز کې بنده ګڼو. تاسو وګورئ نن دا ټول پاکستان په قهر اخته دی. کله ممبرانو پسې منډې وایي، کله کونسلرانو پسې منډې وایي، کله صوبایي ممبر پسې منډې وایي، کله قومي ممبر پسې منډې وایي. هغه ځان له مخکې د خدای په قهر اخته دی. په باندې او په حکم سوداګانې کوي. دوه ډلې دي صاحبه، دغه منډۍ لګېدلې ده د پنجابي غویانو. نو قوم په ویر اخته دی، په عذاب گرفتار دی. سو کوئی زوی میں نہ نوکریږي، سو کوئی لور میں نہ نوکریږي، سو کوئی خزی بدلی میں نہ کیږي، سو په یو عظیم قهر د عمل کا سار چې راپاسي هر سړی د خدای په عظیم قهر گرفتار. رحمان بابا ډېر ښه ویلي، ډېر ښه وی کته نه کوي په چا باندې غرض، څوک به نه کوي په تا باندې غرض. په ساحل کشتی د هیچا نه ډوبېږي، که څوک نه کا په دریا باندې غرض. دا دنیا په احمقانو دا آباده، دا دنیا په احمقانو دا آباده، دانا نکا په دنیا باندې غرض. دا دنیا وی دا ټول احمقان دي چې دانای په دنیا غرض نه کوي. اوس مونږ شپه ورځ ډاکټرانو پسې ګرځو، پلانې سپیشلیست دی، پلانې سپیشلیست دی، پلانې سپیشلیست دی. اله د سره د مرګ دارو دی، اله د سره د مرګ دارو. رحمان بابا وی زد رحمان په درد یار کې دسې خوښیم، زه رحمان په درد یار کې دسې خوښیم، چې مې نشته په دوا باندې غرض. دا زما بدن کې بیماری چې ده دا د یار دردونه دي، نو د یار په دردونو کې دومره خوشحال یم چې دوایي سره مې څه کار نشته. او دې سټیج ته به مونږ څنګه رسو؟ دې حد ته به مونږ څنګه رسو؟ دا خو یا رحمان بابا رسېدلی او یا مولانا روم رسېدلی چې شاد باش ای عشق خوش سودای ما، شاد اے طبیب جملہ علت های ما. وی خوشحال اوسه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق کې ډېرې ښې سودا زما په خدای قسم. اے سودا چې ته رالې نو ته د ټولو مرضونو علاج وګرځېدې او د ټولو مرضونو دارو شو. نو عزیزانو دنیا دارالامتحان دی، هر سړي باندې په خپل خپل رنگ کې امتحان دی. غریب باندې په غریبی رنگ کې امتحان دی، مالدار باندې په مالداری رنگ کې امتحان. د دې وجنا الله دې توفیق راکړي چې دولت خدای راکړي او داغه په لار کې خرج شي. الله دې د هغه ضمیر او نظریه نه وساتي کم دولت به چې مونږ د پاره ګرميږي